بسم الله الرحمن الرحيم الهجرات ستوديو الهجرات ستوديو هغه چې د مظلوم مسلمانانو رښتونه आवाज منعکسوي، حقایق خپروي او د صلیبي نفسیاتي جګړې پر ضد مبارزه کوي. الهجرات ستوديو فاتح کاروان فاتح لخر دی تر منزل برسیږي، مغرور نړیوالو دا حق سیلاب بندونه حصاریږي، مغرور نړیوالو دا فاتح لخر دی تر منزل برسیږي، مغرور نړیوالو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله له مؤمنانو څخه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې اخیستي دي. هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي. هغوی سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې. او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي، نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده. همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. طاغوت د سر ورته ګواښېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. طاغوت د سر ورته ګواښېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. طاغوت د سر ورته ګواښېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. خبر پې نه یم څه یې ګناه ده چې کړې یې کومه ناروا ده، ترې شوې څه سوه او خطا ده چې داسې په سره اور کبابېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. چې داسې په سره اور کبابېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. طاغوت د سر ورته ګواښېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي، مؤمن ولسمې ولې ځورېږي. زما د زړه سر مؤمن ولسه، زه شم دروارې ډېر شوې بې وسه، توتي بندیوان شوې د قفسه، مغرور کافران در
درنا تاویگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی مغرور کافران درنا تاویگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی طاغوت دا سر ورتا گواخیگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی نن بیا راغلی ستر امتحان بیدار شورتا مومن افغان رختیا معتصم شپا قرآن زواک من قوت با درتا شرمیگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی زواک من قوت با درتا شرمیگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی طاغوت دا سر ورتا گواخیگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی طاغوت دا سر ورتا گواخیگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی مومن ولسمی ولی زوریگی لدی مظلومیت نا د مسلمه امت د خلاصون خلار کومه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د ظلم نه د خلاصون لپاره د جهاد او قتال لار خوله ده. الله جل جلاله فرمای اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې تاسو جهاد پریک دی الله جل جلاله بتاسل ذلت او خواري سره مخامخ کی نو باید چې مسلمانان د ظلم په مقابل کې پاسون وکړي او له دښمن سره جهاد وکړي. په جهادي تکتیکونو لکه بمونو په سلنګسري نښویشتونکو ټوپکونو باندې قتل توغندوي بریدونو د دښمن د لوړ رتبه چارواکو جاسوسانو او مامورینو قتل کمین تعرض او فدایي حملو کې تر ټولو غوره تکتیک کوم ده؟ په جهادي تکتیکونو کې استشهادي عملیات په بل معنا فدایي حمله تر ټولو غوره تکتیک ده. دا ولی؟ او دا ځکه لکوم وخت چې اسلامی خلافت شهید کړای شوی له هماغه مهاله چا د امریکا په مشرۍ صلیبي طاغوت ته په زړه کې ګزار نه ورکړی. همدا فدایي حملې وې چې صلیب یې په زړه کې ټپي کړ او د غرور ښکرونه یې ورمات کړل. د همدې فدایي حملو په برکت د فلسطینی مظلوم مسلمانانو برم تر اوسه پر ځای دی او مکار یهودان ترې مرغوب دي. په چچنیا کې سرې لښکرې او پوتین، په عراق او افغانستان کې صلیبي لښکرې او بوش په ژړا دي او ان شاء الله زر د چې تېښته وکړي. ښه اوس دا راته ووایه فدایي حملې چې دومره غوره تکتیک ده نو خامخا به یې دښمن په مختلفو ذریعو د مخنیوي کوښښ کوي او هغه ذرایع کوم دي؟ الحمدلله دشمن په فزیکی لحاظ د فدایي حملو په مخنیوي کې مکمل ناکام شوی. له همدې عمله دوی ټول زور په تبلیغاتي جبهه کې استعمالوي. کله وایي فدایي حملې پردی عنعنه ده، کله په فدایي حملو کې په خپلو تلفاتو په ډېره سپین سترګۍ سترګې پټوي، کله فدایان د نشهیي موادو معتادین بولي، کله وایي چې فدایان فدایي حملې د پیسو په مقابل کې کوي.
او کله بیا په ډېر شدت د استخدام شو علماء سو په توسط صلیبیان فدایي حمله حراموي. څومره خندونکې ډرامه ده. صلیبیان او د دوی علماء سو اوس مونږ ته د مونږ دین راشي او کله بیا په هر فدایي حمله کې په دروغ د ملکی وګړو تلفات اعلانوي. اما الحمدلله د دوی دیوی حربي هم کار نه دی ورکړای. مسلمانان اوس پوهیدلی چې دشمن دروغ وای او دغه ټول تبلیغات له فدایي حملونو د ډار او ویرې له وجې کوي. ځینې کسان استشهادي عملیات د اسلام له نظره ځان وژنه او یو ناروا عمل بولي. د دې لپاره ستاسو ځواب څه ده؟ د اسلام له نظره استشهادي عملیات جائز او افضل ترین شهادت ته لکتاب الله، نبوي احادیث او فقهي قواعد پر بنسټ ولاړو دلایلو نه ثابت دي. او کوم کسانی چې ناروا بولي هغه علماء سو او د کمونستانو د وخت د ملایانو په شان بې عمله تش په نامه ملایان دي. اما سرنګ چې دا یوه اوږده مسله ده او تفصیلا ذکر یې دلته مشکل ده، بناءً د ښه وضاحت لپاره د استشهادي عملیاتو په رابطه د یو مشهور جید عالم لخوا لیکل شوی دغه مفصل او مدلل کتاب مطالعه کړئ. فاتح کاروان. درنو مسلمانانو، د دښمن د تبلیغات او د مستند رد په منظور الهجرت سټوډیو تاسو ته د یو شمیر فدایي حملو ویډیویي صحنې ترتیب کړي. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. بارود پوزان پوری تړي د دین ګلان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. بارود پوزان پوری تړي د دین ګلان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. د ایمان شمع باندې سوځي پتنګان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. د ایمان شمع باندې سوځي پتنګان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. ځان په خوښۍ قربانوي د دین ملګري دي. ځان په خوښۍ قربانوي د دین ملګري دي. حملې کوي زی په نمبر شاهین ملګري دي. حملې کوي زی په نمبر شاهین ملګري دي. ماین په ټولو احادیثو او قرآن دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. ماین په ټولو احادیثو او قرآن دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. بارود په ځان پورې تړي د دین ګلان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. د ایمان شمع باندې سوځي پتنګان دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. منافقان دي څوک چې تا ته له ځان مرګي وایي. منافقان دي څوک چې تا ته له ځان مرګي وایي. بهتر شهیدی که تهمت په تا سپین سترګي وایي. بهتر شهیدی که تهمت په تا سپین سترګي وایي. اټمي ځواکونه د خنثی کړل حق حیران دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي. اټمي ځواکونه د خنثی کړل حق حیران دي، زی فدایان تنکی ځوانان دي.
بارود پوزان پوری تړي د دین ګلان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي د ایمان شمع باندې سوځي پتنګان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي نو دا مسلمانانو یو اټمي بټي خلاص کړه ځوانان د دې اثرات ویني چې په عراق افغانستان او په نورو ملکو کې د فدایي عملیاتو څخه کافران دونه په عذاب دي چې مسلمانان د دوی د اټم تصور لا نشي کولای چې دونه د په مشکلات کې دوی د دې تصور نشي کولای چې موږ د دې فدایانو مخه ونیسو نو کم شی چې کفار موږ د عملیاتو مخه نشي نیولای په هغه کې موږ کامیاب یو هغه فدایي عملیات د تن په غوښو د بارودو ورته زور ورکوي د تن په غوښو د بارودو ورته زور ورکوي د خدای رضا غواړي الله ته بدن پور ورکوي د خدای رضا غواړي الله ته بدن پور ورکوي په ژړا سر ځینې په منډو دښمنان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي په ژړا سر ځینې په منډه دښمنان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي بارود پوزان پوری تړي د دین ګلان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي مجاهد چې فدایي وي مجاهد چې سنګر ته ځي مجاهد چې په جنگي نقشه حصه واخلي یک سره خدای پاک د محبت اعلان کړی دی کمر بن اچوي وغاړي ته دښمن پسې ځي کمر بن اچوي وغاړي ته دښمن پسې ځي که دښمن هر څو زور وروي دوی حتمن پسې ځي که دښمن هر څو زور وروي دوی حتمن پسې ځي په پښو مزل کوي نستړي نستومان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي په پښو مزل کوي نستړي نستومان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي بارود پوزان پوری تړي د دین ګلان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي د ایمان شمع باندې سوځي پتنګان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي څوک شو قربان د خدای په دین څوک په نمبر ولاړ دي څوک شو قربان د خدای په دین څوک په نمبر ولاړ دي څوک فدایان څوک سنګریان د غره په سر ولاړ دي څوک فدایان څوک سنګریان د غره په سر ولاړ دي هنر ټول مجاهدین قهرمانان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي هنر ټول مجاهدین قهرمانان دي زی فدایان تن کې ځوانان دي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم من خپل نور اطلاع لمن خرد
او خپل خپلوان ته دا ارسال کړي چې زموږ په شهادت دې نه خفه کېږي بلکې د اصحابو او صحابیاتو په شان دې خوشحاله شي ځکه چې دا ډېره ستره بریا او خوریا لویه کامیابي ده عام مسلمانان ته زموږ دا وایي چې تاسې د کفارو د تبلیغاتو د پروپاګانډ نه متاثره کېږئ موږ دا کار په خپله خوښه او په خپله رضا کوو موږ چا پیدا کړي دي او موږ هم چا دې کار ته مجبوره کړي وو کفارو صلیبیانو یهودیانو ته زموږ دا اختر ورکړو چې نور ظلم زیاتي څخه خلاص واخلي مسلمانان نور مه ځوروئ خدای قسم په دې بندیخانو او شهادتو اسلام ته هېڅ زیان نه رسېږي والله العظیم د نبي الصیف محمد عربي صلی الله علیه وسلم پیروان امتیان نن هم وجود لري په تاسې به هر قسم بریدونه او خاص کر استشهادي بریدونه کوي تر څو مو چې په ژوندو کړي او د مسلمانانو له سیمو څخه په تېښته وځړوو د کفارو مزدورانو او ګوډاګیانو ته زموږ دا نصیحت کوو چې د خدای لپاره د کفارو له دوستي څخه لاس واخلئ کنن هغه ورځ نرۍ نه ده چې د مچانو غوندې به لاسونه وروړئ او د مجاهدینو په دانو کې به راګیر شئ مجاهدینو وروڼو ته زموږ دا اعلان ولرېږو چې په خپلو نیتو کې اخلاص پیدا کړي او په خپلو منځو کې سره متفق او متحد شي د انسي شیطانانو دسیسو ته ځیر شي تر څو چې په منځ کې دا پیدا نه کړي او خاص کر استشهادي عملیات ته زیاته توجه وکړي ځکه دا صلیبي تاغوتي روایت د ماتولو تر ټولو غوره او لنډه لاره ده خلیفة المسلمین امیر المؤمنین مولانا محمد عمر مجاهد حفظه الله د اسلام زمری د صمد الهي حفظه الله او د مجاهدینو نورو مشران ته زموږ دا وایم چې د خدای لپاره د شهیدانو د معصومو وینو سره خبر ونکړئ د شهیدانو ارمانونه پوره کړئ د نړۍ د تاغوتي استخباراتي ادارو سره اړیکې مه جوړوئ کارونه دا ده د شهیدانو د وینو سره غټه جفا وي او د قیامت په ورځ د زموږ لاسونه او ستاسو به ګریوان وي په پای کې یو ځل بیا موږ خپلو مؤمنو مسلمانانو وروڼو ته عموما او مجاهدینو خصوصا دا وایي چې د خدای لپاره د غفرت په خوب رالیدل شئ په خپلو خویندو باندې په خپل دین او رمز په قرآن کریم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکړئ او ټوله نړۍ عموما د افغانستان خصوصا صلیبیانو ته سور ور وګرځوئ چې د مظلومو مسلمانانو زړونه ورباندې یخ شي او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په خیر کې خوشحال شي وما علینا الا البلاغ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم زما ډیرو ګرانو عزتمندو والدینو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو محترمې مور زه پوهیږم چې زه ستاسو د جګر ټوټه وم الله جل جلاله زه درکړی وم زما لپاره تاسې تکلیفونه بېخوبۍ زغملي دي زما زړه دا غوښتل چې ټول عمر ستاسو خدمت کړی وای او ستاسو سره یو ځای وای خو څه وکړم د دنیا په عمل او بد ارادو په مقابل الله جل جلاله پر موږ او تاسې او ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض کړی دی زما محترمې غمجنې ګرانې مورې ډېرې پاکې عزتمندې میندې داسې شوي دي چې خدمت خو یې نه کېږي بل د هغوی پر عزت باندې کافرانو تیری کړی دی زه د داسې خویندو او میندو ابرو او حیا دفاع او عزت ساتلو لپاره سر په لاس کې د شهادت میدان ته د جنت په سفر روان یم
تاسو ته مې دا وصیت ده چې زما په شهادت باندې ونه ژاړئ او بلکې پرې خوشحاله سئ. خوږو ورونو او خویندو، تاسو ته مې دا وصیت ده چې د مور عزت او خدمت به یې کوئ. محترم پلار ته به صدقه او دعاګانې کوئ. الله جل جلاله جنت فردوس ورکړي. د مجاهدینو سره همکاري کوئ. د ځانونو لپاره د شهادت د مرګ دعاګانې کوئ چې دا د نجات لاره ده. عام مسلمانانو ته زه دا وایم چې په خدای قسم عزت، راحت او کامیابي په همت او غیرت کې ده. پورته سئ، پڅې تورې تېرې کړئ، دښمن ته عبرتناکه درس ورکړئ، خپل رب راضي کړئ او آخرت ژوند روښانه کړئ. امیر المؤمنین الله محمد عمر مجاهد ته سلام وایم. د لوی خدای جل جلاله څخه غواړم چې هر قسم شرور څخه یې وساتي. ډېر احترام ترېنه هیله لرم چې د غیرت په دغه لاره کې قدم نور هم مضبوط کړي او زموږ ارمانونه پوره کړي. والسلام علیکم ورحمة الله. دکلک راغاړي و زګرانا په مخ دې ښه وفدای ځوانا په مخ دې ښه وروستی دې دم دکلک راغاړي و زګرانا په مخ دې ښه وفدای ځوانا په مخ دې ښه اخیری وخت جدا کېږو په مخ دې ښه وفدای ګرانا مخ دې ښه راته کوه ډېره بښنه قدردانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه وروستی دې دم د کلک راغاړې اوسه ګرانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه د خدای رضا درته خواږه ده په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه چې پرې تېرېږي په خندا له خواږه ځانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه وروستی دې تند کلک راغلی اوسه ګرانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه حورې غلمان دې انتظار کړي په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه ناوخته نکړي په تلوار ورځه دنیا نه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه وروستی دې تندی کلک راغاړې اوسه ګرانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه د فولادي ټنګونو زیدي په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه ورځ تر قیامت په تاریخ ستا ایسته میړانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه وروستی دې دند کلک راغاړې اوسه ګرانه په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه له باروتي وسکټ دې زار شم په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه له باروتي موټر دې زار شم په مخ دې ښه وفدای ځوانه په مخ دې ښه آغا جانه په مخ دې ښه
داسې خپل ووایي څومره مرمۍ دي ځای په ځای کړي دي؟ اتیا مرمۍ دي. اتیا مرمۍ دي؟ یو د ټانک مین ده. یو د ټانک مین ده. او درې بشکې پکې روډ دي. 100 کیلو را 100 نه زیات راځي. یو نیم سل حسي را به هغه راځي. ګرجۍ کې څه؟ ټانک مین انشاءالله بس دلته دا بس علي زموږ لپاره دعا کوه. موږ درته شفاعت وکړې که نه؟ انشاءالله الله پاک دې ته دې خپل هدف ته ورسي. الله ورته اعلی علیین کې ځای الله پاک دې نور خدایانو سره هم ځای کړي. ته ډېره موږ سره ورغلې ته جنت کې به موږ تاسو ملاقات کړي او خدای څه بندیان به ټول اخلاص کړي انشاءالله. څو شهیدان شوي خدای دې شهادتونه قبول منظور کړي. امین امین. بس وسلام. موټر دې زرشم په مخه دې ښه وفدای ځوانه په مخه دې ښه له باروتي موټر دې زرشم په مخه دې ښه وفدای ځوانه په مخه دې ښه فدای په کاروانونو دا غیارا ورلګوم په دې غدارا فدای په لاړو فدای په دې کامیاب کې الله په خپل هدف ته ورسي. ورلګوم په دې غدارا د می وصیت کا شای شما بکور ته نوړی ټوټه می دند کړی د بند بابا نور ته نوړی ټوټه می دند کړی د بند بابا نور ته نوړی خفګان دې نکړی زما مور او زما بلارا ورلګوم په دې غدارا کړم فدای په کاروانونو دا غیارا ورلګوم په دې غدارا دا مې یقین ده چې خوشاله په جنت کې بوم خور غلمانو سارا ناس په محبت کې الله اکبر الله الله اکبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله فزت ورب الكعبة وربك عظيم قسم في زر يمشم المجاهدين فإذا لا يزالهم ذات بعيد الجهد الرجال كما بالله لحباب سبيع مجاهد زلال كسحاب وفي إن شاء الله تجاهد إلى ملاقات خوشاله په جنت کې بوم خور غلمانو سارا ناس په محبت کې بوم خور غلمانو سارا ناس په محبت کې بوم د زړه په مینا خولوي بمې پرهارا ورلګوم په دې غدارا فدای په کاروانونو دا غیارا ورلګوم په دې غدارا ځان غورځوم تیزه جذبه د شهادت لرما دیموکراسي به ماتوم دومره قوت لرما دیموکراسي به ماتوم دومره قوت لرما صلیبی زوان باران ونکڑی قرارا Oh, the sons of Bush. Oh, the sons of Bush. Afghanistan is your grave. Take out from Afghanistan
the prostrate bodies of American soldiers. فدای په کاروانونو دا غیارا اور لګوم په دې غدارا فدای په کاروانونو دا غیارا اور لګوم په دې غدارا فدای په کاروانونو دا غیارا اور لګوم په دې غدارا فاتح کاروان خپل سر باندې تیریږي دا د چا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده څوک په دولت باندې رښتیا کله خپل سر خرڅوي نستا په شان څوک ایمان په یو ډالر خرڅوي ستا خو په زړه کې دا ډالرو دا دنیا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده ستا خو په زړه کې دا ډالر او د دنیا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده چې په خپل سر باندې تیریږي دا د چا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده د فدای آشنا می مینا پر اختیا مینا ده ته د ډانس کلب ته زستا مینا د شرابو سره چې د خنزیر لغوا خو جوړ ویلې کبابو سره وای ولی چې دستا مینا به حیا مینا ده فدای آشنا می الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله فزت ورب الكعبه رب د کعبې مې دې قسم وي چې زه کامیاب شوم ای مجاهدینو یوازې فدایي حمله هم د نجات لاره ده زه درنه لاړم تاسې هم راځئ مناقات به انشاءالله په جنت کې سره کوو يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود قد أتاك أبيا ثابتا وصمود ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود فاغمريه حنانا وودادا فريد
لقد باع دنيا للإله المجيد يا حواري الخلود قد أتاك الشهيد فافرش الأرض وردا وامنحيه السعود فاتح کاروان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. مجاهدین کرام باید په خیر او په زړورتوب سره د یهود او نصارا په مقابل کې وجنګېږو. الحمدلله زه شهادت ته داسې خوشحالېږم لکه څنګه چې صحابه کرام خوشحالېدو او دا زه خپله کامیابي ګڼم. صحابه به چې کله شهیدان کېدل نو ده به وویل فزت رب الکعبه، په رب د کعبې مې قسم دی چې زه کامیاب شوم. ورونه باید موږ او تاسې د یهود او نصارا په مقابل کې وجنګېږو تر څو چې الله تبارک وتعالی او د الله تبارک وتعالی پیغمبر له موږ او تاسې نه راضي شي. د قرآن حفاظت وکړو، د اسلام د مقدس دین حفاظت وکړو. موږ چې د یهود او نصارا سره د دې ماشین په واسطه هغوی سره جنګېږو چې الله تبارک وتعالی د موږ او تاسې نه راضي شي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام راضي شي. نو د دې ماشین سره د اسلام د مقدس دین حفاظت کوو او د هغوی په مقابل سره جنګېږو. د تنعذاب دی پورور ټوله وما فدای زلمیا رازا 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 نورانی زلمیا د جنت حوری انتظار دی. د تنعذاب دی پورور ټوله وما فدای زلمیا رازا 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 نورانی زلمیا د جنت حوری انتظار دی. لکرامت ډکی ټوکړي دی فدای زلمیا رازا 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 نورانی زلمیا د جنت حوری انتظار دی. هر ټوکړه باړنګوي کفر برجونه فدای زلمیا رازا 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 نورانی زلمیا د جنت حوری انتظار دی. زمکی په نور زمکو یاړه فدای زلمیا خواند یې فدای زلمیا رازا 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 نورانی زلمیا د جنت حوری انتظار دی.
پلوی قدرت باندې لوی کړه منزلونه فدای زلمیا رضا 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 نورانی زلمیا د جنت حوري انتظار دی د تنعذاب دی پورور ټوله وما فدای زلمیا رضا 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 نورانی زلمیا د جنت حوري انتظار دی لباروتی وسکت دی زارشم پو مخدی کا وفدای زوانا پو مخدی کا لباروتی وسکت دی زارشم پو مخدی کا وفدای زوانا پو مخدی کا لهر کافر ندزړه وست قهرمانا پو مخدی کا وفدای زوانا چې په خپل سر باندې تیریږي دا د چا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده څوک په دولت باندې رښتیا کله خپل سر خرڅوي نستا په شان څوک ایمان په یو ډالر خرڅوي نستا پوشان څوک ایمان په یو ډالر خرڅوي نستا پوشان څوک ایمان په یو ډالر خرڅوي ستا خو په زړه کې دا ډالرو دا دنیا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده ستا خو په زړه کې دا ډالر او د دنیا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده چې په خپل سر باندې تیریږي دا د چا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینه ده چې نه قبر چرته جوړ شي نه یاران وویني نه پکور کې مور او پلار نه خپلوان وویني نشي کی دای د دنیا مینا دا خبا مینا دا د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینا دا د فدایي اشنا می مینا پر اختیا مینا دا